ډاکټر صاحب شعرونه دي چې چاته نه وایي د زړه رازونه، چې چاته نه وایي د زړه رازونه، خدای لږ عقل مې دلبر له ورکه، ما ته زاړه یادونه بیا تازه کا، یو ډب خو خامخا دې ورله ورکه. او یو دوه شعره نور چې څه به وي زما او څه به ستا قیسې، څه به وي زما او څه به ستا قیسې، دلته بلا خلک دي بلا قیسې. هر څوک دروغ وایي او دروغ خوښوي، نه اوري نیازه که څوک رښتیا قیسې. او غزل به در سره شریک کړمه چې یار د بڼو نه سلاسله اخلي، یار د بڼو نه سلاسله اخلي، د لیونو نه سلاسله اخلي. د محبت په چل خو زړه پوهېږي، ته د مزغو نه سلاسله اخلي. ډېره مننه. د محبت په چل خو زړه پوهېږي، ته د مزغو نه سلاسله اخلي. او تا چې د چا په سر پرېښودی یمه، اوس د هغو نه سلاسله اخلي. تا چې د چا په سر پرېښودی یمه، اوس د هغو نه سلاسله اخلي. او دوی خو به ځان وژني د بل لپاره، دوی خو به ځان وژني د بل لپاره، د پښتنو نه سلاسله اخلي. دوی خو به ځان وژني د بل لپاره، د پښتنو نه سلاسله اخلي. بس خو چې مړ دې کړم نو کښېنه قلار، بس خو چې مړ دې کړم نو کښېنه قلار، اوس د جرګو نه سلاسله اخلي. او زما په ځان باندې زړه نه خوږېږي، زما په ځان باندې زړه نه خوږېږي، ته د پردو نه سلاسله اخلي. زما په ځان باندې زړه نه خوږېږي، ته د پردو نه سلاسله اخلي. زه چې وده شو څنګ په څنګ نیازه کا، د شوګیرو نه سلاسله اخلي. ډاکټر عباس زمونږ ښه ملګری دی، نو هغه شاکر صاحب وایي چې هغوی وایي چې صاحب شاه صابر صاحب غزل را سره شریک کړه، نو د دې یو څو شعره به درته ووایم، بیا به د هغه یو وړوکی شانته کې نظم دی، نو بس دغه نظم به درسره شریک کړم چې د ژوند صحرا ته مې د مینې باډیوه راوړې، د ژوند صحرا ته مې د مینې باډیوه راوړې، ما د احساس د ګل په لپه کې لمبه راوړې. زه د مین زړه د رضا نه بغیر نه پایمه، ما کله کله د جانان کلي ته شپه راوړې. زه د مین زړه د رضا نه بغیر نه پایمه، ما کله کله د جانان کلي ته شپه راوړې. ته راته ووایه چې څه په کربلا کې شوي، ما په ټکر او په بابړه تبصره راوړې. زما د غرونو د ښایست د غمه هر سوداګر، د کرش مشین او پولادي سپین اره راوړې. زما د غرونو د ښایست د غمه هر سوداګر، د کرش مشین او پولادي سپین اره راوړې. د هړ تودو غرمو لمبو وهلې صابر، د خپل ارمان د ونې سوري له دمه راوړې. واسین صاحب دغه نظم پښتنه نظم به د ډاکټر عباس صاحب سره شریک کړمه چې د هغه کلي نه راغلی میلمه، د هغه کلي نه راغلی میلمه وایي د هغه کلي حال څنګه دی، چې څه بدلون پکې راغلی که نه، د خلکو فکر څنګه خیال څنګه دی. اوس هم د هغه ځای لیکوال شاعران د افسرانو قصیدې وایي، اوس هم د هغه ځای خانان ملکان ځان درنوي خپلې درنې وایي. اوس هم د هغه ځای غریب دله دی، په ټوک ډوډۍ پردی حجرې ساتي، په شاباسي باندې مرګونه کوي، شان د خانانو د شملې ساتي. مجرمان اوس هم سپین سپېڅلي ګرځي، افسران اوس هم رشوتونه اخلي، سمګلران اوس هم د نوټونو په زور د چا ایمان د چا سرونه اخلي. د هغه کلي نه راغلی میلمه وایي د هغه کلي حال څنګه دی، هلته کې اوس هم د عاشق زندګي په غم لړلو اسویلو کېږي. اوس هم د مینې د مین زندګي په فریادونو په زبېرګو کېږي. اوس هم د هغه ځای د ښکلو فرقه د عشق بود غواړي بهبود غواړي، د مینانو نه ثبوته کوي، د محبت ته څه رسود غواړي. د هغه کلي نه راغلی میلمه وایي د هغه کلي حال څنګه دی، چې څه بدلون پکې راغلی که نه، رښتیا زما هغه یاران څنګه دي، رښتیا زما هغه یاران څنګه دي، د محبت په لاره سم دي که نه، د غیرت اور خو یې مړ شوی نه دی، په مینه هغسې محکم دي که نه، هغه تودې جذبې سړې خو نه دي، ما بلې کړی ډیوې مړې خو نه دي. خو دغه وړوکی شانته کې نظم چې زما سترګې خوبولې، انتظار شوګیر خوړلې که بېدمه بې مزې دي، یو دوه اوښکې خو پکې دي، دا مې تا پورې نیولي، دا به تا پورې ساتمه، دا به تا ته څه ډېره مننه.